السلام خان. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. څنګه یې رول مې؟ خیر دی جی. نن نو کتونکو څه ټاپک راوړی دی؟ یاره نننی ټاپک زمونږ د سوات په تاریخ باندې دی. حاجي دا ډېره ښه خبره ده ماشاءالله. جو بسم الله کوي. سوات چې دی هغه په خیبر پښتونخوا کې واقع دی. سوات د قدرتي حسن نه مالامال دی او د ټوریزم لپاره مین مرکز دی. په 1970 کې سوات له د ضلعي حیثیت ورکړی شوی و او د 1970 نه مینا سوات د ریاست درجه لرله. سوات د اسلام آباد نه په 254 کیلومتر فاصله واقع دی. د پیښور نه په 170 کیلومتر واقع دی. سوات د کوهستان په علاقه کې پروت دی. د سرسبز شاداب او وسیع میدانونو او چتو چتو غرونو علاوه د جنت نظیر ضلع د تجارت یو اهم مرکز دی. سوات د خیبر پښتونخوا په شمال کې واقع دی. سوات ته په خیبر پښتونخوا کې یو امتیازي حیثیت ورکړی شوی دی. شمالي علاقه جات په ترقۍ کې سوات یو اهم کردار ادا کوي. د سوات ټوله رقبه 5337 کیلومتر ده. د سوات شمال ته چترال، جنوب ته منیر، مشرق ته شنله، مغرب ته ضلع دیر او ملکنډ ایجنسي علاقې دي. د 1998 مردمشمارۍ کې د سوات آبادی 12,57,602 وه او د 2017 په مردمشمارۍ کې د سوات آبادی 23,09,570 ته ورسېده. د بوتمت په زمانه کې سوات ډیر مشهور و او سوات د باغ په نوم یادېدو. سوات د تبې په لحاظ سره په 3 حصو تقسیم شوی دی لکه بالایي سوات، زیري سوات او کوهستاني سوات. په سوات کې د سیاحت لپاره چې کومې علاقې مشهورې دي په هغې کې مرمجبا، سیدو شریف، کابل، بحرین، پازخیله، مدین، کالام، مټه، بریکوټ، چارباغ، منګوره، مرغوزار او خزانه ډیر مشهور دي. د سوات خلک ډیر محنتیان او تعلیم یافته دي او دا ویلی کیږي هم چې سوات د دنیا په 50 اثار قدیمه کې شمارلی کیږي. سوات د فارس باچا دار اول یو اهم صوبه وه. په 327 قبل مسیح سکندر اعظم قبضه کړې وه. د کندهار په تهذیب کې سوات یو اهم ځای و. سوات د هندو مذهب دپاره انتهایی اهم دی. د هندوانو مقدس کتاب رکزیب کې د سوات سیند ته سوسلو ویلی شوی دی. سوسلو د سیوتاو لفظ نه اخیستی شوی دی چې د دې مطلب سپینې یا صفا اوبه دي. په دې وخت کې سوات د بودمت دپاره یو مقدس ځای و. د سوات د زیارت لپاره د بودمت پیروکارۍ د تبت، چین او نور ډیر ځایونو نه به راتلل. د سوات مخکینی نوم اودیانا و او د اودیانا مطلب ګلستان یا پارک دی. په سوات کې د بودمت اثار اوس هم شته. د اثار ماهرین د وینا مطابق په سوات کې اوسه پورې 10% اثار هم نه دي موندی شوي. په سوات کې په څه علاقو کې بوتان، سکې او د هغه وخت لوښي موندی شوي دي. د دنیا دویم غټه مجسمه په سوات کې ده. دا مجسمه یې په یو کمر کې جوړه کړې ده او سوات کې به دا وخت په وخت اقتدار بدلیدو. څوک چې به طاقتور و هغه به په خپل زور خپله جنډه لهراوهله. بیا د مسلمانانو دور راغی. په 1100 عیسوي صدي کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان باندې د حملو شروعات وکړو. د هغه په لښکر کې د افغان فوج سردار پیر خوشحال د سوات باچا ګیراله شکست ورکړو. خو په دې جنگ کې پیر خوشحال شهید شو او د هغه مزار اوس هم په سوات کې موجود دی. په سوات باندې د بودمت پیروکار د ډیر وخت پورې حکومت کړی دی. د دوی په وخت کې ډیر سړکونه، کورونه او نور ډیر کارونه شوي او د هغه وخت اثرات اوس هم شته. په 1516 کې چې کله د مغل باچا بابر په هندوستان باندې د حملې په غرض راغی نو د هغه ته د دې ځای جنګجو ډیر مزاحمت و او کله چې هغه د خیبر مقام ته راورسېدو نو د هغه د داسې خلکو سره مخه شوه چې هغو په خپلې علاقې د حفاظت لپاره د خپل ځان پروا نه کوله او هغو بابر باچا اجازت ورنه کړو چې په دې علاقه تیر شه. خو وروسته بیا د یوسفزۍ د قبیلې سردار شاه منصور لور بیبي مبارکه سره واده وکړو او د واده نه وروسته بابر او د یوسفزۍ قبیلې په یو بل کې معاهدې وکړې او ډیر لښکر د بابر سره شامل شو او هندوستان یې هم فتح کړو. د بابر د مرګ نه وروسته د مغل باچا همایون په زور باندې سوات فتح کول غوښتل خو هغه په دې کې ناکامه شو. په 1850 کې اخوند صاحب سوات سیدو بابا د سوات او د بونیر خلکو په مشورې سره د ستاره رئیس سید اکبر شاه د سوات بادشاه وټاکلو او په سوات کې اسلامي شریعت نافذ کړو. اکبر شاه په می 1857 کې وفات شو او د هغه د مرګ سره د نوې حکومت هم ختم شو.
په 1857 جنګ کې چې کومه خطر انګریزانو ته د ریاست سوات نه وه د هغې ذکر ډاکټر هارډر وج هغه څه په دې الفاظو کې کړی و که چېرې د اکبرشاه ژوندی وی او د هغه حکومت وی نو د جنګي ازادۍ نتیجه به سبل شانتې وه سیکانو او انګریزانو ډیر پیرې سوات د قبضه کولو کوشش وکړو خو په دې کې یو هم کامیاب نشو د اکبرشاه د وفات نه وروسته سوات یو پیر بیا د قبایلي دور ته داخل شو خو په 1914 کې سید عبدالجبار شاه د سوات حکمران وټاکلی شو نو د دې وجې د حکمرانۍ نه لرې کړو او په 1957 کې د حضرت عبدالله غفور د اولاد نه میاں ګل عبدالله ودود په مشرۍ کې یو منظم حکومت جوړ کړو او برطانیې ورله د والي خطاب ورکړو په 1926 کې میاں ګل عبدالله ودود په سوات کې عدالتي نظام قایم کړو انفراسټرکچر یې هم ښه کړو تعلیمي ادارې یې جوړې کړې او د جاهلیت رسمونه یې ختم کړل میاں عبدالله اولنی حکمران و چې هغه په 14 اګست 1947 کې د پاکستان سره د شاملېدو اعلان وکړو میاں عبدالله په 1949 کې د سوات حکمراني پرېښوده او ذمهداري یې خپل وصي میاں ګل جهان زیب ته حواله کړه جهان زیب د سوات اخیرنی حکمران و او په 1970 کې سوات پاکستان کې ضم کړو او په اولني پیر دلته ډیپټي کمشنر او ضلعي حکومت قایم شو ماشاءالله ډېر ښه تاسو ته د سوات په باره کې ډېر ژور معلومات دي او بالکل ځکه چې زه په خپله د سوات یم او پیدایش مې هم د سوات دی نو پیدایش مې هم د سوات دی او ځکه زه د سوات سره ډېره زیاته مینه لرم په اخر کې زموږ کتونکو ته څه وایې کتونکو ته خو زه به دا وایم چې سوات ډېر ښایسته ځای دی او تاسو راشئ د سوات نه ښه انجوای واخلئ ښه چکر یې ووایئ ځکه په سوات کې ډېر ښکلي ځایونه دي او ډېر ښکلي علاقې پرتې دي په خپله نو که تاسو راشئ تاسو به نور ځایونه به پکې وینئ ملم جبه پکې ده کالام دی پکې داسې نورې علاقې دي پکې ډېرې ښکلې علاقې دي او خپلو کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر یې کړئ مخې ته والسلام